بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په برکت د نوم د الله تعالی چې بخونکی او مهربان دی. یکاد البرق نذیر برېښنا یخطف چې وتښتي ابصارهم، نذیر برېښنا چې وتښتي ابصارهم نظرونه د دوی. کلما اضاء هر کله چې رڼا شي لهم دوی ته مشو دي ځي فيه په دې رڼا کې. واذا اظلم او کله چې تیاره شي علیهم په دوی باندې قاموا نو دوی ودرېږي. ولو شاء الله او کو رضا وشي د الله پاک، خو خوښه وي د الله پاک لذهب بسمعهم موابخلي غوږونه طاقت د غوږونو دي، وابصارهم او طاقت د سترګو دي. ان الله بشک الله پاک على كل شيء قدير، هر څه باندې قدرت لرونکی دی. یا ایها الناس ای خلقو اعبدوا ربکم، دیو الله بندگی وکئ. الذي دیو الله بندگی وکئ چې پالونکی ستاسو دی. الذي هغه ذات دی چې خلقکم تاسو پیدا کړی، والذین من قبلکم او ها کسان چې مخکې تاسو نه دي، لعلکم تتقون خامخا چې ویریږي د الله پاک نه یا ځان بچ کړي د شرک نه. الذي الله تعالی هغه ذات دی جعل لكم الارض چې ګرځولې تاسو لپاره ځمکه فراشا فرش، والسماء او اسمان بناء چت، وانزل اوروري من السماء ماء دبرنا باران، فاخرج به فسر او باس پر باران سره من الثمرات دمیونا رزقا لكم لپاره خوراک تاسو. فلا تجعلوا مگر ذوي لله اندادا، الله پاک لپاره الله پاک سره ایستداران شریکان. وانتم تعلمون او تاسو خو پوهیږئ چې الله تعالی سره شریکان نشته. وان کنتم فی ریب او که تاسو په شک کې مما دها کتاب نزلنا چې را لګلې مونږ علی عبدنا په بنده خپل باندې، هغه عزتمن بنده و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې. فاتو نراوړي به صورت یو صورت مثله فشان د قرآن پاک. ودعو شهداکم اروبلی اغا خدایان خپلو من دون الله سوا د الله پاک نه. شهدا مراد دي خدایان دي. تفسیر ابن کثیر معنا کی ابن کثیر استعینوا بآلهتکم، استعینوا بآلهتکم فی ذالک. ابن کثیر ان امداد غواړي په دې کار کې خپل مددګاران. ان کنتم صادقین کچریا یې تاسو رښتینی. فإن لم تفعلوا پس کچری اونکو دا کار تاسو ولن تفعلوا هچری به اونکه. فاتقوا النار التي نویریږي د اور هغې نه وقودها الناس چې خشاک د خلک دي والحجاره او ګټې دي. اعدت للکافرین چې تیار شوې دپاره د کافرانو. وبشر الذین آمنوا زیری ورکوي حبیبه کسانو ته چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او عملونه کړي په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ان لهم جنات بشک دوی لپاره جنتونه دي، باغونه دي. تجری چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې د بنګلو د هغې نه ولي. کلما هر کله رزقو چې ورکړی شي منها د جنت نه من ثمرة څه میوه رزقا لپاره د خوراک. قالوا وای به دا جنتیان هذا الذي دا هغه میوې دي رزقنا من قبلو چې راکړی شوي مونږ ته مخکې د دې نه. اوتو به متشابهه
ورکولی بشي دوی ته دا رزق یو رنګي شکل به یو شان خو خوندونه کې به جدا ولهم فيها ازواج او دې په جنتونو کې ازواج بیبیان بوي مطهره پاک کړي شي وهم فيها خالدون او دې په جنت کې همیشه اوسېږي الله زموږ نصیب ان الله بشک الله پاک لا يستحي باک نساتی اس پروا نساتی آیدری با مثلا جو بیان کیو مثال ما بعودتن دماشی فما فوقها یا زیاد دماشینا غد دماشینا فاما الذين آمنوا پس آکسان چه ایمان راوڑه دی ویعلمون پس غیب ویگی انه الحق لا مثالنا حق دی من ربهم يتربى رب دينا واما الذين ارجع كسان دي او ها كسان چې کوپر کړل فيقولون فسواي اغوي ماذا اراد الله سير ذکر الله تعالی بهذا مثلا دې مثال بیانولو کې يدل به كثيرا للركي الله تعالی دې مثال باندې خلق لرا ويهدي به او لا رخي په دې مثال باندې كثيرا ډېر خلقو ته وما يدل به الا الفاسقين انو گمراه کیږي په دې مثال باندې مگر نافرمانه خلق الذين لا نافرمانه کسان دي ينقضون چماتي عهد الله وعدي الله تعالی من بعد ميثاقه پس مضبوطوالي ويقطعون او پریتی ما اغسیزو اغرشتی امر الله به چې امر کړل الله تعالی پاغه من ان یوسلا چې دا دې وپارل شي دا رښتې دی وپارل شي ويفسدون في الارض او فساد کې دي په ځمکه کې اولئک هم الخاسرون دا کسان هم دي تاوانیان دي کیف تکفرون بالله څنګه کفر کوي تاسو الله تعالی باندې وکنتم امواتا او وی تاسو نشته ودي الله شریکان جوړوي او وی تاسو نشته فاحیاکم نشته ژوندۍ کړي تاسو ثم یمیتکم به وجنی تاسو به مړکې تاسو چې ټیم پوره شي ثم یحییکم به ژوندۍ کړي تاسو ثم الیه ترجعون به بخاص تاسو الله پاک ته واپس کړئ شئ حساب کتاب د پاره هو الذي او الله تعالی هغه ذات دی خلق لكم چې پیدا کړی تاسو د فائدې لپاره ما فی الارض هغه چې جميعا ټول ثم استوى الى السماء به قصد کو طرف د اسمان ته فسواهن پس برابر کړه 7 سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء عليم او الله تعالی په هر څه باندې پوهه دی وإذ قال ربك اكلت او فرمایل رفستا للملائکه ملائکه علیهم الصلاۃ والسلام کا انی جاعل بشخص پیدا کون کې ما فلارض خلیفتن زما کې یو فیصله کون کې خلیفہ غنی معنی یو معنا پکې فیصله کون قالوا اول دی اتجعل فيها آیات پیدا کې په دزمه کمای ملائکو تاسو کول ځان په کول لپاره اعتراض لپاره نو ځان په کول اتجعل فيها آیات پیدا کې په دزمه کمای من خاصو کو يفسد فيها فساد بکې په دزمه کې ويسفك الدماء او ویني بتوي دیوبل فسلم معنی نو ملائکه په دې نه پوهیدل هغه وخت انسانان نه مخکې دنیا کې پیریانو هغه بل وجل راوړل دیو ګره پیریانو بل وجل نه راوړني انسانان هم د قتلونو کې بل وجل زګه دا خبره وکړه نو ملائکه قیاس وکړه غایب په حاضر باندې حاضر وخت پیریان او غایب هغه انسانان چې پیریانو بل وجني انسانان هم یو بل وجل دا خبره څه وکړه او دا د پته نه وجه
دي انسانانو کې به خلک وي انبیاء علیهم السلام او اولیاء کرام نه کان خلک وو ټول به نافرمانه نه وي ونحن مونږ چې نسبحو پاکي بیانو بحمدک سره د حمدستانه ونقدس لك او پاک ګڼو تعالی را پاک ګڼو استازار در قسم نقصانات قال الله پاک وفرمایل انی اعلم زه پوهېږم ما لا تعلمون فاسمه تاسو ته نه پوهېږئ